الله بخير من العباد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا آمین. الله تعالی را سبب روشنی همه افغانستان بگردد. پروژه برق آفتابی نقلو با ظرفیت 22.75 میگاوات پس از 14 ماه تلاش پیهم تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. با آغاز فعالیت این پروژه فشار کمبود برق در شهر کابل و ولایت‌های همجوار کاهش یافته و برق پایدار برای پارک‌های صنعتی نیز فراهم می‌گردد. د نننۍ پروژې چې 22.15 میگاوات ظرفیت لري نه تنها د یو پروژه ده بلکې دا دوه پروژې دي. دویمه پروژه ځکه دلته ترڅنګ لري لزام سره چې دغه برېښنا انتقال ته اړتیا لري د دې انتقالي لاین د ورسره او بیرته په سب سټیشن کې جذب ته اړتیا لري او له سب سټیشن څخه بیرته بیا انتقال او توزیع ته اړتیا ده چې موږ په سب سټیشن کې هم یو پاور ترانسفارمر یو لوی ترانسفارمر ده دا هم په نظر کې نیولای د دې ټولې پروژې جمله لګښت تقریبا 18 میلیونه ډالر ده. موږ به وکولای شو چې د دې پروژې په اساس باندې د دغه ساحه او د کابل ولایت د برېښنا د کمبود ستونزې تر یو حد پورې یا 2% او سره مرفوع. بهره برداری پروژه برق آفتابی گام مهم در مسیر خودکفایی انرژی کشور به شمار می رود. این پروژه نه تنها روشنایی خانه ها را تضمین می کند بلکه چرخه های تولید و صنعت را نیز با انرژی پاک در حرکت می آورد. صنعتکاران از این پروژه به گرمی استقبال کردند و می گویند که چنین خبرها آنان را به گسترش سرمایه گذاری در کشور امیدوار کرده است. افغانستان خوشبختانه که منابع مختلف داره که بتونه انرژی مطمئن و دوامدار تولید بکنه. یکی از عوامل اساسی تولید انرژی هست. زمانی که شما انرژی کافی در اختیار صنعتکارا و تولید کننده قرار بدین بدون شک در کنار از او که میتونه فرصت‌های شغلی بیشتر را به هموطنان ما ایجاد بکنه این کار سبب از این میشه که سرمایه گذاری‌های بزرگ در کشور رقم بخوره. شهروندان از افتتاح و به بهره برداری پروژه برق آفتابی نقلو ابراز خوشحالی میکنند و میگویند این پروژه های زیربنایی برای آنان منبع انرژی، قوت و امید به آینده است. دا پروژه چې تکمیل شوی ده او موږ ته د کابل په ښار کې برېښنا زیاته تولیدوي نو دا د موږ لپاره یو د خوشحالۍ خبر ده. دا یو هیله بښونکی ځای دی ان شاء الله. په کابل ولایت کې به د برېښنا کومې ستونزې ده به ان شاء الله په مکمل ډول سره حل کړي. د افغانستان په هر برخه کې هغه که په هر بخش کې بازسازي کیږي یا آبادي کیږي مثلا همداسې برنامې عملي کیږي چې ټول لست او هیوادوالو ته عامل منفعه خیر او نفع رسیږي نو دا خپله یو احساس یو د خلکو یو فکر راژوندی کوي چې موږ شاید د آینده لپاره د موږ راتلونکي د موږ ځوانان یا آینده د موږ ښه وي او روښانه وي. پروژه برق آفتابی نقلو فرصت خوب کاری برای افغانها. گفته می شود در حدود 400 انجینیر متخصص و کارمندان افغان در این پروژه در 14 ماه کاری مصروف کار بودند. زه شروع په دې پروژه کې داخل وم. اول خو ډیزاین د دې پروژې د نړیوال ستاندردونو په اساس باندې شوی دی. د شروع نه په دې پروژه کې مونږ کوشش کړی دی چې پروژه د ډیزاین او د مشخصاتو مطابق ترسره شي. بلې احساس خو ډېر د خوشحالۍ کومه چې دا زموږ خپله پروژه ده او په د برېښنا په اړخ کې دا موږ د خودکفایي په لور باندې بیایي نو ډېر واقعا زه ډېر فخر کوم چې د داسې پروژې یو غړی یم. بهره برداری پروژه برق آفتابی گام مهم در مسیر خودکفایی انرژی کشور به شمار می رود. این پروژه نه تنها روشنایی خانه ها را تضمین می کند بلکه چرخه های تولید و صنعت را نیز با انرژی پاک در حرکت می آورد.